د الازر په نوم یو سړی و چې ناروغه و. د هغه کور په بیت انیا کې و، یعنې په هغه کلي کې چې مریم او د هغې خور مرتا اوسېدله. دا به هغه مریم وي چې د عیسی په پښو باندې به عطر اچوي او د هغه پښې به په خپل ویښتانو وچوي. د هغې ورور الازر ناروغه و. نو خویندو عیسی ته خبر ورولېږه او ورته ویل استاذه ستا ګران دوست ناروغه دی. کله چې عیسی دا واورېدل نو ویل الازر به د دې ناروغۍ څخه نه مړ کیږي، بلکې دا د خدای د جلال ښکاره کولو دپاره یوه وسیله ده، تر څو د خدای زوی هم له دې لارې جلال ومومي. په عیسی باندې مرتا د هغې خور او الازر ګران و. سره له دې چې هغه د الازر د ناروغۍ نه خبر شو، خو 2 ورځې نور هم په هغه ځای کې چې و هلته پاتې شو. بیا هغه خپل شاګردانو ته وویل راځئ چې بیرته یهودیې ته لاړ شو. شاګردانو ورته وویل ای استاذه لږه موده مخکې د هغه ځای خلکو غوښتل تا سنګسار کړي، خو ته بیا هم غواړې چې هلته لاړ شي. عیسی ځواب ورکړ آیا یوه ورځ 12 ساعته نه ده؟ څوک چې د ورځې ګرځي نه راغورځېږي، ځکه چې د دې نړۍ رڼا ویني. خو که څوک د شپې ګرځي نو غورځېږي، ځکه چې د هغه سره رڼا نه وي. عیسی دا خبرې وکړې او بیا یې هغوی ته وویل زموږ دوست الازر ویده پروت دی، خو زه ورځم چې راویښې کړم. شاګردانو وویل ای استاذه که هغه ویده وي نو هغه به راپاڅېږي. خو د عیسی د خبرې مقصد دا و چې الازر مړ شوی دی، خو هغوی فکر وکړ چې د هغه مقصد عادي خوب دی. نو عیسی هغوی ته ښکاره وویل الازر مړ شوی دی، خو زه ستاسو په خاطر خوشحاله یم چې هلته نه وم، ځکه چې تاسو به اوس په رښتیا ایمان راوړئ. راځئ چې هغه ته ورشو. توما چې د غبرګونې په نوم هم یادېده نورو شاګردانو ته وویل راځئ چې موږ هم لاړ شو او د هغه سره مړه شو.